Tam خفايا څنګه به پوهېږم د هغوی په منځ کې یم د هغوی په اړه په هر څه پوهېږم دا واخله ما سره اړیکه ونیسه زنګ ووهې پوهه شوې ته لیونی یې که څنګه ګوره راته زنګ ووهه پوهه شوې ټولې ورلنډ ما پیدا کوي رانا دلته څه خبره ده هغه سړی څوک و ته خو به یې نه ځورولې نه د یوې پتې په اړه پوښتنه یې وکړه د پاتې پوښتنه یې وکړه او ته دې حالته ورسېدې ته مانه څه پټوې رانا رانا سره مې خبرې وکړې خپل نوم او پته مې ورکړه مخکې له وخته زوال په اړه مې هر څه وویل د هغې سترګې روښانه شوې تا سره به وګوري پولیس ملګری راغی زه هم راوتښتېدم راځه موټر ته پورته شه سړی چې د خپل جرم پټ ساتلو لپاره د لوی قاضیان غولولی دي او څنګه یوه خبریاله نشي غولولی دا خو ولاکه عقل ومني هغه ډېره زړوره ده په بکس کلک په سر ووهلم کله مې چې ته د داسې شاهد په توګه چې په هر څه پوهېږي هغه مجلس ته ولېږلې ما هم اټکل کړی و چې دومره به په خپل کار کې بریالی شي کله چې ستا د دروغو له امله هغه د پارلمان وکیل جریمه شو او ما سره مخامخ شو هغه ورځ زه ډېر زیات خوشحاله شوم جسوره د هغه سړي اعتبار مو په اوبو لاهو کړی و اوس د رانا توپالوار دی دا ته څه کوې رانا ها له سپین ږیرو کسانو نه لیکونه اخلې د شپې ناوخته عجیبه کسانو سره خبرې کوې د تیارې اولاده او داسې نورې خبرې مخې ته د ماشومانه ده ولاړه ولې چغې وهي ته چغې نه وهه دا دی چغې وهي خو کوم چې چغه وهه الله دا څه حال دی خدایه مورې عاکف ورور مې راغی په خیر راغلی عاکفه خیر اوسین خورې ویده ده هو ویده ده الپار چېرته دی هېڅ دلته نه ښکاري البته چې نه به ښکاري خپله کوټه کې بندي دی خیرات دی بیا یې څه کړي نوربانو لورې ته د کوټې ته لاړه شه سمه ده مورې د لیدو په هیله وروره د لیدو په هیله ښه شپه خور جانې هغې ته وګوره څومره ښه ویده ده څومره ښکلی ښکاري عاکفه ووایه راځه غواړم در سره خبرې وکړم ستا سترګو کې یو څه ښکاري خورې ښه صبر په وشم همدا اوس به ورته هر څه ووایي څه شوي خورې چا نه په پټه دا خبره راته کوې نن ملکه بېهوشه شوه روغتون ته لاړو څه وخت غلی شه ښه نو ما ته ولې خبر رانه که ته پوهېږې چې ډاکټر څه وویل د ملکې لاس هسې په کوم څه نه دی ژوبل شوی لاس یې په مرمۍ لګېدلی نه دا امکان نه لري ډېره وینه یې له لاس نه لاړه په خپلو سترګو مې ولیده او هو ملکې هم ډاکټر ته انکار ونه که ویل یې راباندې برید شوی و له موږ نه دا خبره پټوي برید پې شوی زما په ټول ژوند کې چا راباندې چیغې نه دي وهلي ته یې هم نشې وهلی اوس مې مخې نه لرې شه کور ته ځم ممدوحه دا ته څه کوې د نورو خبریالانو په څېر خبرونه ولیکه ته هم دا دي خبریالانو په څېر لیکنې وکړه که نه اړتیا نه لرم له تا نه پوښتنه وکړم البته چې اړتیا نه لرې په دې پوهېږم ډېره خپل سر یې همدارنګه زه دي هم یوازې خپله خبره منم ستا په کار کې لاسوهنه نه کوم هڅه کوم تا په یو څه پوهه کړم ستا لپاره اندېښنه کوم پوهه شه ته ولې زما لپاره اندېښنه کوې ځکه چې ته له کار نه پرته د بل چا په اړه فکر نه کوې دا کار به ستا په سر بلا راوړي او تا ته به لویه ستونزه جوړه کړي هېڅ دی دا خبره فکر ته نه راځي او کله چې سمه لاره درته ښکاره کوو بیا موږ ملامته وي او موږ ته کې ډېرې بدې خبرې هم کوې زه د نورو نجونو په څېر حاضر جوابه نه یم ځکه راسره داسې خبرې کوې که نه رڼا هېڅ زړه نه لري که نه زه هم احساسات لرم
زه هم ځورېږم، زما زړه هم خوږېږي. ما سره داسې خبرې نشي کولی. ما نه غوښتل تا خفه کړم. ته له ما نه څه غواړې ووایه. څه؟ په ما دې غږ لوړوې، غوسه کېږې، زړه مې ماتوې، بیا راته وایې چې لامل یې زه خپله یم. خو داسې نه ده، ستا ستونزه بله ده. اوس راته ووایه ته له ما نه څه غواړې؟ اوس هم نه یې پوهه شوې رانا؟ نه یم پوهه شوې، تر څو چې ته یې راته ونه وایې پوه به نه شم. غواړم چې هر څه ته راته خپله ښکاره ووایې. همدا اوس یې راته ووایه. هله نو ووایه. پوهه شه نو رانا، هر څه په واضح ډول نه ویل کېږي له سترګو او د انسان حالت نه ښکاري. زه غواړم په خپلو غوږونو یې واورم. خبره مې اوږده وه، خپله پوهېږې. ستا په وړاندې خبرې نه شم کولی. وګوره نور نو هر څه ښکاره دي، په ما فشار به راوړه. ته هم داسې ډېر ډارن سړی یې. له تومانچې او مرمۍ نه ډارېږې، خو د خپلو احساساتو ویلو نه ډارېږې. مینه انسان په خبرو راولي، دا چې ته یې نشي ویلی. هسې خپل ځان غولوې. رانا ته څه کوې؟ رانا دروازه خلاصه کړه. رانا ودرېږه، صبر وکړه. چېرته ځې؟ رانا صبر وکړه. کیلي چېرته ده؟ باید پوښتنه وکړم چې دا د مرمۍ موضوع څه ده؟ پوښتنه به وکړو، خو داسې نه کېږي. هسې هماغه ستړیا او ټپي ده. صبر وکړه، کېدای شي زه تېروته ووسم. زویه دومره زه پوښتنه مه کوه. سمه ده. څه وخت راغلی؟ ما سره د ماشومانو په څېر چلند کوي، خو ډارن دوه خبرې هم سمې راته نشي کولی. د نجلۍ سره څه وکړم؟ ودرېږه که نه رانا. ډارن یې نو ډارن یې. هغه موټر دولتي موټر ده، که څه پرې وشي امر صاحب به دواړو سره ګوري. ودروه رانا. پنځه نوي اته څلوېښت شمېره موټر ګوښه کې ودرېږه. یوازې همدا کار کوه. څلور دېرش په سوه اووه پنځوس شمېرې والا موټر ګوښه کې ودرېږه. ماښام بخیر، اسناد مو کتلی شم؟ ماښام په خیر. څه شوي امر صاحب؟ نور به څه وي اغلې؟ موټر چلول همداسې وي. لایسنس مو له کوم ځای نه اخیستی؟ ولې داسې وایئ امر صاحب؟ لکه چې تاسې ونه لیدل، زه یې څارلم. هو وروره، داسې کس څارم چې زما موټر یې اخیستی دی. آیا ګناه ده؟ ارامه اوسه. یوه شېبه. زه دې سړي نه شکایت کوم امر صاحب. ما ته یې سپکاوی وکړ، موټر یې رانه واخیست، زما شخصیت یې پخو لاندې کړ. دا ته څه وایې رانا؟ یو ځای به د پولیسو مرکز ته لاړ شو. د څه شي مرکز ته وروره؟ زه هسې همسرګر یم. باور مه کوئ، دی هر چا ته هم دا خبره کوي. البته ګرانه، زه هم د امنیت عمومي مدیر یم. الله
فکر کوم ته غواړې ماته کوم څه ووایې. ستا د لاس په اړه زه به در سره مرسته وکړم. اوس سمه ده. ډېره بډاره شوم عاکفه. تا ته مې هم ونه ویل. نیمه شپه کې کور ته راغلل او زه یې وګواښلم. چا؟ نه پوهېږم. مخونه یې پټ وو عاکفه. زما د پلار توکي یې وشیندل. همدارنګه ټول کور یې ګډوډ که. داسې یوه خبره دې څنګه مانه پټه کړه؟ څنګه؟ ومې ویل که نه چې بډاره شوم. هغوی څه غوښتل؟ نه پوهېږم. له پلار سره مې لکه چې کومه کتابچه ده. کتابچه ده؟ هو. پلار خو مې یادښت هم نه نیوه. ته خبر یې که نه؟ نجیب ورور ممدو ستاسې په منځ کې څه خبره نه ده شوې؟ نه نه، هېڅ نه ده شوې، هېڅ. زما سر ته یې وسله ونیوله. ویې ویل که پولیسو ته لاړه شي یا چا ته ووایل نو موږ ته وژنو. زه ډېره بډاره شوم. مه ډارېږه، زه در سره یم مالکې. هېڅوک هم نشي کولی ستا یو تار ویښته ته زیان ورسوي. د هغوی له منځه یو کس ناڅاپه زما لاس په مرمۍ وویشته. بې شرفه، خو تا ولې ما ته خبر رانه کړ؟ زه ډېره ډاره شوې وم عاکفه. بډاره شوم چې ما ونه وژني. ته پوهېږې که زه تا سره وای بیا داسې څه نه کېدل، ځکه داسې وشول چې ته هلته یوازې اوسېږې. داسې یو کار د هېچا فکر ته نه راته. رښتیا وایي، د وړکتون یوې عادي ښوونکي سر ته به څوک وسله ونیسي. دا خبره د شیطان فکر ته هم نه راځي. خو البته دا خبره باید هېره نه کړو چې د دې عادي ښوونکي پلار یو خاین شخصیت و. دې پلار ښه ته ښه یې؟ کله کله داسې درد کوي. ښه خو یې که نه؟ اوس ښه یم. یوه شېبه صبر، هر څه به درته ثابت کړم. زما کارت او په موټر کې دی. وروره دا د دې اغلې موټر دی. زما موټر دی وروره. یو ساعت کېږي تا ته څه وایم. دی اغلې زما موټر وتښته او پوه شه که نه. کوم کار چې ښکاروي جاري دی. باور مه کوئ هغه ونیسئ. یوه شېبه، دی اغلې ولې ستا موټر وتښته وروره؟ ځکه چې دا ښځه لږ څه نه ډېره ضدي ده وروره. بس که نو راځه چې د پولیسو مرکز ته لاړ شو. ولې به پولیسو مرکز ته ځم؟ وایم زه پولیس یم. سمه ده نو هغه ځای دې بیا خپل دی. دا دی دلته دی. هغه زه یم. وګوره څه لیکل شوي. څارګر ودې لیدل؟ بخښنه غواړم څارګر صاحب، اول مو ولې ونه ویل؟ کله دې خبرې ته غوږ ونیوه. ما ته وګوره ممدوحه. زر کوه ته دې پښه لرې که. پښه دې لرې که که نه لرې که. څه وایې؟ لرې که پښه دې لرې که. دا څه دي ممدوحه؟ هماغه څه چې نه شم ویلی. ته زما انځور داسې خپله بکسه کې ګرځوې راګرځوې ښه. دا خو څه نه دی. د کور دیوال کې مې ستا یو لوی انځور زړه وه او په هغه انځور باندې موږ کنډاره وه. ښه وخت څارګر صاحب، موږ به لاړ شو. ښه وخت، خپلې دندې ته مو لاړ شو. بخښنه غواړم وروره. دې پولیسانو ته وګوره. ته ولې خاندې ښه؟ هله نو ووایه. نه یې وایم. ومې ویل ووایه. به مو ویل نه یې وایم. هله ووایه چې مینه لرې. سمه ده، به مو ویل. څه دې وویل؟ به مو ویل در سره مینه لرم. نه پوهېږم ته دروغ وایې. هله واخله. چالاکه ممدوکه. کور ته تګ نه ډېره ډارېږم. دلته د هندي خود په سر بار یم. حسن عمران هم دلته اوسېږي. څه شوي دي؟ د څه په اړه فکر کوې؟ وګوره ښه په ارامه مې درته خبره وکړه خو پوهه نه شوې. ومې ویل ما سره واده وکړه. وخت یې وغوښته. ودې لیدل کله چې یوازې ژوند پکې په سر دې څه راځي. ښه نو څه وکړم؟ تا بیا یم لور، نو تا دلته داسې یوازې نه شم پرېښودلی. ښه چېرته ځو؟ زمونږ کور ته. موږ دواړه په یو کور کې څنګه به اوسېږو؟ ښه نو سمه ده، یو کار به وکړو. ته د خوب کوټه کې اوسه، زه به هم سالون کې څملم. خو تر څه وخته پورې عاکفه؟ تر هغه وخته چې ستا خپل زړه وي ملکې. که ما نه پوښتنه وشي غواړم همدا اوس نکاح وتړو. خو ته یې چې بې ځایه ضد دې کړی. کیدای شي دا بده پېښه تا ته در زده کړي چې یوازې اوسېدل څه معنا لري ملکې. د بخت غوښتنې یوازینی لامل مې دا و چې ستا له نیت نه ډاډه شم عاکفه.
کېدای شي زما په خبرو سم نه یې پوه شوی. ته څنګه زما په نیت باندې اوس هم شک لرې؟ ستا لاس اوس یوازې تا پورې اړوند نه دی، سترګې دي. لاسونه دې نور یوازې ستا نه دي. دې سترګو کې، دې لاسونو کې زه هم حق لرم. فاتح هم حق لري. باور وکړه له کومې ورځې مې چې تا ته د واده سپارښتنه کړې همداسې فکر کوم. ملکه ما پورې تړلې ده او زه ملکې پورې. راځه چې خپل کور ته لاړ شو. مهرباني وکړه. مننه کوم. مهرباني وکړه. تاسې دغه وکړي. موضوع دا ده ملګرو، تاسو مو دلته راوړي ځکه چې د امنیت نوی مدیر خپله غوښتي چې تاسو سره وپېژني. په خیر راغلی ماست. خیر اوسې. خیر اوسې. آرام اوسئ ګیري. څنګه یې نجیبه مراد؟ مننه مدیر صاحب. سلام اوسئ. تاسې به هم ښه یې انشاءالله. مننه کوم مدیر صاحب. ستاسې دواړو مثبت کارونه مې استانبول ته له راتګ نه مخکې په ښه توګه وڅېړل. اوس ډېر خوشحاله یم چې له تاسو سره اوږه په اوږه کار کوم. زموږ لپاره د ویاړ خبره ډېره نه اوږده او موضوع ته راځم. څنګه چې مشاور صاحب وویل هغوی د هغوی روغتون نه تښتولی دی. هو مدیر صاحب، خو موږ هغه د هغوی له لاسه واخیست. د کومې کتابچې په اړه چې هغوی خبرې کولې په خواشینۍ سره کوټه کې وسوسېده. هغې ته د وډروم ورکړی یم. نه پوهېږم په هغه کې څه لیکل شوي ډېر شور جوړ کړی یم. ټول هغې کتابچې پسې دي. هغه کتابچه د چا ده نجیبه؟ د ماردیوان په نوم یو کس دی. د نهه ګوتې په خبره د مخکې له وخته زوال ان د دولت په منځ کې د ټولو غیر قانوني کارونو تاریخچه پکې شته مدیر صاحب. الله الله، ډېره جالبه کتابچه به وي. هو ډېره به جالبه وي. یوازې د مخکې له وخته زوال نه، د بېنومه اتلانو په نوم یو بل سازمان هم د ځمکې لاندې نه راوتلی. بېنومه اتلان، ښه موخه یې څه ده؟ د هغوی له یوه چارواکي سره مې خبرې وکړې. ویې ویل موږ هېوادپاله سازمان یو، خو تر اوسه نه پوهېږو. هر څوک خو نشي کولی د هېوادنۍ مینې لپاره هېواد او ملت په وینو کړي. خو ما ته د پیکاس او د هغه د ډلې نومونه هغه راکړي. اتنا، مارس او سیوري په نوم کسان لري. نجیب امره، له غیر قانوني ډلو سره هېڅکله معامله نه شو کولی، ته خو پوهېږي. د همدې لپاره د غلطې اړیکې جوړولو سره ځان او موږ ستونزه کې مه اچوه. څېړنه وکړئ چې دا د بېنومه اتلانو ډله څوک ده او څنګه ده. اندېښنه مه کوئ مشاور صاحب، داسې کوم کار نه کوو چې تاسې ته ستونزه جوړه شي. دولتي تربیه د دې کار اجازه نه راکوي. که هغه کتابچه مو اخیستې وای ښه به شوي وو. تر اوسه هم ځینې شیان شته چې موږ یې بشپړ کړي. زه خو هېڅ پوه نه شوم که دې کسانو د هېواد جوړولو لپاره دومره هڅه کړې وای. خدای پوهېږي چې اوس به کوم ځای کې و مدیر صاحب. ځینې یې د خیر او ځینې یې د شر غوښتونکي دي. رښتیا مو ویل څرنګوال صاحب، د چا غوښتنه چې څه وي خپله هم هماغه ده. بېنومه اتلان، دا ډله به څوک وي؟ مشره، د پیکاس په خبره د مردیوان کتابچه وسوځېده او ورکه شوه. نږدې و چې کتابچه واخلي، خو کله چې پولیس ور ورسېدل حالت ګډوډ شو. په سختۍ تښتېدلي دي. دا اور څنګه ورکېدلی شي تورخانه؟ باید هغه مو اخیستی وای. هڅه مو وکړه مشره، خو هڅه مه کوئ ثابته. د دې وروسته باید هېڅ هڅه کې ناکامه نه شئ. باید بریالي شئ. زموږ لپاره بله لاره نشته. د عاقب ګندوزال په اړه مې یوه خبره واورېده. هغه رښتیا ده؟ تېره ورځ دې نیولی خو بېرته دې خوشې کړی. هو مدیر صاحب. زه هم خبروم مدیر صاحب. د عاقب په اړه ډېر جدي شکونه لرو، فکر کوم هغوی بریالي شوي چې هغه خپلې ډلې ته راولي. دا عاقب څوک دی؟ زموږ یو پخوانی همکار و مدیر صاحب. تېر کال یې له تشکیلاتو نه استعفا وکړه. غواړې ووایې اوس هغه د بل چا لپاره کار کوي؟ په خواشینۍ سره ښاغلی. فکر کوم د پیکاس نومي کس لپاره کار کوي، خو تر اوسه هم کوم ثبوت موږ سره نشته. خدای دې وکړي چې زه تېر پاتې اوسم. ډېر بد شوي، خو بل کار نشو کولی. موږ ټول د دې هېواد خدمتګاران یو. که دنده مو ایجاب وکړي خپل پلار هم نه پېژنو. ښاغلیه، څو ځلې مې هڅه وکړه چې ورسره خبرې وکړم، اوس یې چا سره هم خبرې نه کوي. څه وکړو؟ موږ بله چاره هم نه لرو ښاغلیه. خو ته بیا هم هڅه وکړه چې خپله ټوله هڅه وکړې او له هغه سره خبرې وکړې. امر مو پر ځای کېږي. په نوې دنده کې بیا هم درته بریالیتوب غواړم. مننه کوم. په اجازه مو. مهرباني وکړئ. بریا مو غواړم ښاغلیه. انشاءالله وروسته له دې به تل یو ځای یو. ښه شپه. ښه شپه ولرئ.
نه پوهېږم لامل یې څه دی، خو دې عاقف ته ډېر ارزښت ورکوي مشره. دې سړي کې کوم څه شته. د بېلګې په توګه کله چې زه هلته واوسم هڅه کوي د هغه په اړه خبرې ونه کړي. کله چې پیکاس او پیساګور یوازې پاتې شي بیا یې په اړه خبرې کوي. له دې ښکاري چې پیساګور په تا هم تر اوسه پوره باور نه لري. زه به د هغه باور لاسته راوړم، هغه هم ډېر ژر. هغوی په دې کار ډېر ښه پوهېږي تورخانه، ځکه چې هغوی د نړۍ په ډېرو مهمو ځایونو کې روزنه لیدلې ده. په اسانه چا باندې باور نه کوي. کار دې سخت دی، خدای دې در سره مرسته وکړي. تا یې په اړه معلومات پیدا کړل؟ هغه مشره پیدا مې کړه، یو ځل یې واده کړی. مېرمنه یې په یوه پېښه کې مړه شوې. د هغه مېرمنه د نکاح په وخت کې وژل شوې ده. دې کار لویه ضربه وررسولې. 2 کلن زوی هم لري فاتح. که دا عاقف د پیساګور لپاره مهم وي، وخته به یې کومه نجلۍ د هغه څنګ ته ورلېږلې وي. اندېښنه مه کوه. رښتیا وایې؟ زه دا سړی غواړم. ستاسې پلان د ده په اړه څه دی؟ که غواړې کوم کار چې مو له فاروق سره وکړو هماغه کار به ورسره وکړو. نه کېږي. هغه د فاروق په څېر نه دی چې هر څه ووایي. داسې به د هغوی موږ ته ډېر پام شي. ښه به وي چې زه دا کار پخپله حل کړم. مشره، دا کار ډېر ګواښونکی نه دی. هغه کس زموږ دښمن دی. که ستاسې په اړه پوه شي بیا په یوه زوړ کاغذ ټولونکي باندې څوک شک کولی شي؟ او که دا سړی په رښتیا هم دومره تکړه وي، داسې ځوان بیا هرومرو داسې کسانو ته اړتیا لري چې ښه مشوره ورکړي او عارفانه خبرې ورته وکړي. زه به د هغه فاني پیر شم. چانس د هوښیار په څنګ کې وي. وبه ګورو چې عاقف د پیساګور لپاره ولې دومره ډېر مهم دی. آخر هم د هغې کتابچې له جنجال نه خلاص شو. اوس نو هغه هم د نورو رازونو په څېر پټه پاتې شوه. لږ تر لږه د بېنومه اتلانو لاسته ورنه راغله، او تر ټوله مهمه دا چې د عاقف لاسته ورنه راغله. خو نه ګوته یې اوس هم له پولیس سره دی که نه؟ امنیتي تدابیرو سره یې په زندان کې ساتي او کوټه یې هم یوازې ده. ډېر ژر به دا کار هم حل کم ښاغلیه. تاسې ته ژمنه درکوم دا موضوع به نور تاسې ته سرخوږی جوړ نه کړي. نن بیا ستا یو کس ماته راغی، ګوګمندی صدی رابي شوی و. مرمۍ مې ترې وویستله. دا دا بېکاره کسان له کوڅو راټولوي که څنګه پیکاسه. زما کسان د لویې موخې لپاره خپل ځانونه قربانوي ښاغلی حضرالله. هر کله وسلې او توپک کارول په درد نه خوري. مهمه دا ده چې مغزونه کار واخلي. باید فکر او ایډیولوژي ولري. موږ خو نشو کولی په وژنو سره دا ټولنه کنټرول کړو. خپل منځ کې جنجال مه کوئ. زه م غواړم یوه خبره وکړم. جسور مې را ناپسې ورولېږه، هغه کار هم حلیږي. کایا ستا لقب کوچنی دی، خو په اصل کې ته ډېر لوی سړی. دا سړی سر له نن نه زما د مشاور په توګه خپل کارونه پیلوي له ما سره به وي. یو شاعر څومره ښه شعر ویلی دی. خپله کوچنی دی خو د خلکو زړونه بدوي. د 2000 کال راهیسې د خپل علم په وسیله د خلکو فکر او ذهن مغشوش کړی او په پروپاګند سره یې د ټولو خلکو زړونه ډېر بد کړي. داسې حالت شوی دی چې زده کوونکی په ښوونکي، زوی په پلار او مرید په خپل شیخ هم شک کوي. ستا له برکته د عبدالحمید په څېر د تقوا اهل ته خلک د شرابي فکر کوي. د فاتح په څېر یو اتل ته خلک یهود او څوک چې لږ په دین برابر وي هغه ته د ترهګرو نوم ورکوي. یو ځل دې ویلي وو څوک چې ښه غږ ولري هغه ترک نشي کېدلی. خلکو ستا په دې خبرې ډېر خندلي وو. ښاغلی پیساګوره، زه د مور لخوا اختلال لرونکی او د پلار لخوا کارپوه سړی یم. پرون د کلي سړی وم، خو نن یو معاصر رهبر یم. دا هر څه د همدې مسلک له امله دي. د مې په 21مې مې چې د زده کوونکو رهبري کوله زما دا کار ډېر اسانه و. خو ښاغلی پیساګوره، اوس مو کار ډېر سخت دی. ولې سخت دی کایا؟ په 1980 کال کې مو یو حکومت نړولی و. اوس غواړو یو نظام ونړوو. ما د مې په 21مې خپل کار وکړ. کردان مې راپورته کړل. اوس هڅه کوم چې د سوسیالیستانو او معاصرو خلکو ډلې جوړې کړم. د 1980 او 80 کال پېښې بیا نه تکراروو. د مې په 21مې مې څومره کارونه وکړل. انقلاب مو جوړ کړ. زه اوس هم د انقلاب لپاره کار کوم. زموږ له برکته هېواد کې 2 کسه ولسمشران شول. ستا دا جان باید زموږ ټول لپاره یوه بېلګه وي.
ملکې راځه موږ به پورته لاړ شو ځه هو بکس دې م راکړه راځه لاړه شه مخکې لاړه شه هو همدا ځای دی وګوره ته دلته ویده شه زه م لاندې سالون کې ویده کېږم سمه ده نه نه کېږي زه سالون کې ویده کېږم عاکفه نه داسې نه کېږي هر څه زما له امله کېږي خبره مه اوږده وه ډېر ژر به یو ځای شو وګوره دا کور زموږ د دواړو دی دا کوټه هم زموږ ده مخکې له مخکې به عادت شي عاکفه ووایه که نه زه نه پوهېږم له تا نه څنګه مننه وکړم ته هم د څه په اړه فکر کوې کیسه کې مه کېږه هله نو ښه شپه زما زمری زوی راویښ شوی دی زما زمریه راویښ شوې راځه زویه راځه مه ژړه وګوره دلته څه دي راځه فاطمې دا واخله وګوره زوی سره لوبه کوې راځه نور نو بس که مه ژاړه زما زمریه راځه زویه غواړې چې پلار دې تا ته کیسه ووایي نه یې غواړې زویه هله نو ګرانه ته هلته له خپلو شیانو سره لوبې وکړه سمه ده نو راځه زویه بس که مه ژاړه بس که دلته کښېنه آفرین نور نو مه ژاړه د موبایل چارج هم کم دی عاکف سره به چارجر وي کومه کیسه درته وکړم د غوماشې او چونګښې کیسه خو زما د زوی له سویې ټیټه ده د مالدیوان یادښتونو په اړه څه نظر لرې ښه ته خو زما زوی باید واورې دا زما د پلار او ستا د نیکه د یادښتونو کتابچه ده ته هم حیران شوې که نه نه پوهېږم په دې کې څه لیکل شوي دې کتابچې خو قیامت رامنځته کړه دا نو څه دي څنګه کېدی شي دا خو تشه کتابچه ده موږ د همدې کتابچې لپاره هڅه کوله دا څنګه کار دی هیله کوم مه ګل کېږه بلې پیکاسه زما خبره واوره کتابچه عاکف سره ده ته څه وایې د موبایل چارج مې خلاصېږي لږ څه مخکې مې د عاکف خبرې واورېدې کتابچه یې په لاس کې وه ته ډاډه یې چې هماغه کتابچه ده هو ویلې دا زما د پلار کتابچه ده د موبایل چارج مې خلاصېږي بلې اتینا بلې دې وخت کې چارج خلاص و څه شوي ولې داسې وارخطا یې ښاغلیه په یوازې توګه خبرې کولی شو فکر کوم بد خبر دی ښاغلیه کتابچه له عاکف سره ده څه هغه سړی ستا کس نه دی تا نه په پټه څنګه داسې کولی شي نه پوهېږم ښاغلیه خو اوس یې کړی دا یو لوی فلاکت په اصل کې هغه کتابچه ما ولیده تشه وه هېڅ هم پکې نه و لیکل شوي ویدې هر څنګه چې کېږي له هغه نه باید کتابچه واخلو سمه ده هر څنګه چې تاسې غواړئ یوه لاره به پیدا کړم هسې هم ادنا له هغه سره ده په اجازه مو نهه ګوتې موږ ته دوکه راکړې که څنګه دې کې خو به کوم بل څه نه وي زه خو به لیونی شم دا کتابچه ولې تشه ده ولې په دې کار به څوک ښه پوه شي څوک به پوه شي صبر وکړه لومړی به تا پټه کړم
مهمه خو به نه یم که نه فاتح هم ویده شوی ته تر اوسه نه یې ویده شوې و مې غوښتل غاښونه مې برس کم خو د غاښونو کریم مې پیدا نه که پرون خلاص شوی وم صبر وکړه زه به یې نوی درکړم د لاس مینځلو ځای لاندې دی دا کور نور ستا هم دی ملکې ځان بلد که اوهو ګوکمانه شفا دې وي مالکې ته دې ویل خپله هم ټپي شوې ارامه اوسه په خیر راغلی تش لاس رانغله واخله تا ته مې خواږه راوړي دي داسې چې چا ته بغلاوه ورکړې دا د خیر نښه نه وي خو به یې خورم هله واخله واخله وخوره ته څنګه یې واسکه یم نه نه تاسې د نظره شوي یئ داسې وستنه ملکې ته هم ورکوم خو د هغې په واده کې کتابچه څنګه شوه فکر مه کوه چې له کوټې سره سوځېدلې ده خو ښاغلي عاکف له موږ نه پټه هغه اخیستې ده ډېر چالاک دی غواړي د خپل پلار کتابچه لومړی خپله ولولي هغه به موږ ټولو سره حسابي وکړي مخکې له دې چې ناوخته چې باید عاکف نه ځان وژغورو داسې خبرې مه کوه دا کار ستا له وسې پورته دی کار او مینه باید جلا وي مینه نه له کومه شوه موږ دواړه پوهېږو چې ملکه دې څومره خوښېږي ګوکمنه خو اوس نو ډېره ناوخته شوې ته پوهېږې ملکه اوس د عاکف په کور کې اوسېږي زه سبا ملکې ته وایم هر څنګه چې کېږي مغزو نه دې کار واخله کار ته شوه له ښکلا نه دې کار واخله او هغه کتابچه راواخله ستا د خولې خوند خو خراب شو حالا ته هم لږ خواږه وخوره چې د خولې خوند دې جوړ شي نه یې غواړم مننه کوم او هو ته زر ښه شه ډېر زر به واده وشي ته به هم د عاکف شابالا شي عاکفه زما د موبایل چارج خلاص شوی کولی شم ستا چارجر واخلم البته ولې نه زه به یې اوس درکړم او هو ما د فاتح لپاره پورته کوټه چمتو کړه اوس به ویښ شي بیا به زه فاتح پورته ویسم مننه کوم ارامه خوب درته غواړم خدای دې وکړي سړه دې ونه شي هېڅ هم نه کېږي اندېښنه مه کوه تا ته هم ښه خوب غواړم مننه کوم عاکف به راویښ شوی وي که نه مه ژاړه فاتح جانه زه اوس درځم عاکفه 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 چیرته یې ډېر ښه وبه ګورم چې کتابچه چیرته ده باور مې نه کېږي کتابچه یې هم وړې بلې عاکف جانه چیرته تللی زه راویښه شوم ته نه وې یو بیړنی کار مې و مې نه غوښتل تا هم راویښه کړم تا خو ویلي وو ما یوازې نه پرېږدې کور کې ډېره ډارېږم اندېښنه مه کوه کار مې لږ دی زه یې حالوم بیا درځم د فاتح ښوونکي به هم اوس راشي زما تر راتګه پورې هغې سره اوسه ډېره خو نه ناوخته کوي که نه نه ناوخته کوم اندېښنه مه کوه هله نو د لیدو په هیله وروره وبخه دلته یوه قهوه خانه ده چېرته ده له دې ځایه ښي خواته تاو شه مننه له تا نه مننه
هغه پخوانی سړی ته یې؟ ملګری مې راته هم داسې وایي. مهرباني وکړئ. هر ډول لیک ویلی شئ؟ خپله هڅه به وکړم. کومه پخوانۍ قباله چې پیدا کړې که څنګه؟ یو ځل دا وګوره. د خط ویلو لپاره خو باید لومړی خط ولیکل شي. دې هغو څه نه دي لیکل شوي. که څه لیکل شوي وای نو بیا مې نیام لوستلی شو وروره. ته به اوس مانه د غیب پوښتنه هم وکړې. همداسې ده که نه؟ دې کتابچه کې یو څه لیکل شوي دي. په دې ډاډه یم که ته یې نشي لوستلی بل کس ته به یې ویسم. صبر وکړه. مننه. حالا بلې خوا لاړ شه وروره. یو پیاله چای څښم بیا ځم. سمه ده سمه ده. پیسې دې جیب کې کېږدم. دا ځل یې وړیا درکوم. خو دننه لاړ نه شي چې زمونږ کار نارامه کېږي. واخله دا روده شه. کتابچه دې واخیستم. نه عاقب سهار وختي کتابچه یې اخیستې او تللی دی. چېرته تللی؟ نه پوهېږم. هڅه مې وکړه ترې خبرې واخلم خو ویې ویل کار لرم بس. کتابچه کې څه نه ولیکل شوي خو پیساګور وویل چې باید لاسته یې راوړه. ما ته وګوره هغه کتابچه راواخله. هېڅ پلمه نه منم. سمه ده خو څنګه؟ ستا دا ښکلا او جذابیت دا ستا وسلې دي. هر څه چې غواړې ترسره یې کړه. خپل ځان نه ګټه واخله. عاقب تا سره مینه لري. په تا باور لري. زما فکر ته بل څه راغلل. څه راغلل؟ ته خپل 3 کسان ما ته راولېږه. ماسک دې هم واغوندي. په هغو کسانو څه کوي؟ زه یو پلان لرم. دلته د عاقب کور ته دې راشي. نور کار ما ته پرېږده. آخر هم اتنا بېرته راغله. ډېر وخت راهیسې مې ته داسې نه وې لیدلې ملکې. زه باید کور ته لاړه شم. د فاتح ښوونکي به کور کې وي. هغه به هم د پېښې شاهده شي. زما کسان به نیم ساعت وروسته راورسېږي. تر ماښامه پورې همداسې په تمه کېږو. ووایه نو وروره څه پکې لیکل شوي او که نه؟ ته تاریخ لولې؟ له دې کتابچې به یې پیل کړم. ته پوهېږې چې پخوا زمانو کې به جاسوسانو څنګه یو بل ته خبر رساوه؟ پوهېږې؟ زه څه پوهېږم ورور جانه. د لیمو په اوبو لیکل شوي کاغذونو په وسیله کله به چې د دښمن لاس ته ورغی دښمن به فکر کاوه چې تش کاغذ دی او لهرې به یې غورځاوه. د لیمو په اوبو؟ وای 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 وای. ښه نو دا څنګه ولولو؟ ما سره راشه. وروره دا ځای خو ډېر تیاره دی. دلته برق نشته؟ برق مه روښانه وه. راځه دلته کښېنه. صبر وکړه څه کوې کتابچه به وسوځوې. ته لږ صبر وکړه. وګوره داسې کله چې د پاڼې شاته ور ونیسې
بیا د لیمو په اوبو لیکل شوی خط ښکاره کېږي. اوس پوه شوې؟ وای 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 وای، ته دا کتابچه ماته راکړه. نن مې خپل زوی عاقب د لومړي ځل لپاره د سوتلو جاسمي ځمکې لاندې قرارګاه ته راوستی دی. هر څه په همدې ماڼۍ کې پیلېږي. زموږ د سازمان نوم مخکې له وخته زابل دی. د خپل هېواد د خپلواکي اور په همدې ماڼۍ کې بلوو. کله چې راغلو زموږ د ډلې یو ملګری د ماڼۍ لاندې یو پټ مخزن جوړولو لپاره اوسپنه جوړوله. زما زوی عاقب په خپل کوچني لاس ناڅاپه خپل لاس اور ته نږدې کړ او د اوسپنې قالب یې سم کړ. زه او ملګری مې ډېر حیران شو، لکه دا چې هغه کوم کوچنی هلک نه وي او یو غټ سړی وي، او دا پرېکړه یې کړې وه. له سترګو یې هم ښکارېده چې راتلونکي کې به د دې هېواد لپاره لوی خدمتونه ترسره کړي. حالا دا واخله فاتح، راځه چې یو ځای لوبې وکړو. زه ګورم. وګوره ګرانه، دا سوې ده. مخکې شه مخکې شه، هله مخکې شه. صبر وکړه، څه کوئ؟ څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ راشه کوئ. هیله کوم ارامه اوسه. تاسو څوک یې؟ څه غواړئ؟ غلی شه. ما خوشي کړه. غلی شه، ووایه کتابچه چېرته ده؟ خوشي کتابچه دلته څه نشته، خوشي مې کړه. مې ویل خوشي مې کړه. ته پوهېږې چې چېرته پټه کړې؟ زه پوهېږم، څه به هېڅ خبرې وکړه. کتابچه چېرته ده؟ دا هلک غلی کړه. کتابچه راوړه، د څه لپاره غلی کړه؟ خوشي کړه، خوشي کړه. خوشي کړه، خوشي کړه. پام کوه. کتابچه چېرته ده؟ خوشي مې کړه، خوشي مې کړه. چېرته ده؟ چېرته ده؟ خو مې ویل چې نه پوهېږم، نه پوهېږم. ژوندی اوسې وروره، ډېر لوی کار دې وکړم. دا اورلګیت به زه واخلم. دا واخله، دا هم ستا پیسې. ژوندی اوسې وروره، مننه. مننه. الف لرونکي ماڼۍ سوتلو جاکې، هغه ځای باید پیدا کړم. که اړتیا دې پیدا کړه بیا هم راشه. سمه ده وروره، سمه ده. خوشي مې کړه. ووایه هغه کتابچه چېرته ده؟ نو مې ویل چېرته ده؟ نشته. ما ته وګوره، د دې کور مالک ته ووایه چې موږ هغه کتابچه غواړو. هر څنګه چې وي ترې اخلو یې، که اړتیا شوه بیا هم راځو. پوه شوې؟ راځئ. اغلې ملکې، څه ښه نه یم، سر مې درد کوي. ابرو، ابرو، ابرو په هوښ راشه. ابرو، ته ښه یې؟ ابرو په هوښ راشه. خدای بې وخته بې هوښه شوه. اوف. دا سړی نو څوک دی؟ هم افسانوي دی او هم یو راز دی. د ژور دولت یوه رښتینې افسانه ده. ته لږ صبر وکړه. هغه کتابچه به زما لاسته راشي. تا ته هر څه وایم. وبه ګورم چې مړ یې او که ژوندی یې.